د پیښور د چارسدې روډ سره نږدې د شګي په نوم یو کلی و. خلک غریبان وو خو زړونه یې سخت وو. که په چا به یو ځل د غل نوم ولګېدو بیا به ټول عمر سپک حسابېدو. او په دغه کلی کې یو سړی و چې د هغه نوم به ماشومانو هم په ویر اخستو. شیر عالم. خلکو به ورته وي د چرګو غل، حرامي، سپک سړی. خو هغه شپه داسې کار وشو چې ټول کلی حیران پاتې شو. او غلا ونیسئ بیا یې چرګۍ یوړې. د نیمې شپې چغو ټول کلی راویښ کړو. سپي غپېدل، زنانه وېرېدلې او سړي له ډنډو او ټوپکو سره کوڅو ته راوتل. یو هلک چغه وکړه، هلته دی تور کمیس والا. ټول ورپسې منډې کړې. شیر عالم په تیاره کې داسې تېرېدو لکه سوری. په لاس کې یې سپینه چرګه وه. چرګې سانګونه وهلې او چغې یې وهلې. خان رحمت ګل په قهر چغه کړه، نن یې ژوندی مه پرېږدئ. خلک ورپسې شول. ناڅاپه شیر عالم یوې زړې کندرې ته ننت. خلک هم ورپسې ورغلل، خو چې دروازه یې ماته کړه ټول حیران پاتې شول. دننه هیڅ څوک نه و، یوازې د چرګو بڼکې پرتې وې او په دیوال د وینې د لاس نښه وه. یوې بوډۍ په ویره وویل، یا الله خیر. هماغه وخت د کلي تر ټولو ښایسته جینۍ شایسته د خپل کور د چت نه د هر څه کتل. او د لومړي ځل دپاره د هغې په سترګو کې د شیر عالم لپاره نفرت نه و بلکې اوښکې وې. ځکه هغې یو داسې راز پیژندو چې که ښکاره شوی وی د کلي نیم خلک به شرمېدلي وو. سهار چې خلک حجرې ته راجمع شول هر سړی په قهر و. زما 3 چرګې به یې وړې. زما د مور یوازینۍ چرګۍ حلاله کړه. دا سړی انسان نه دی. خان رحمت ګل چې د کلي تر ټولو زورور سړی و پورته شو او وویل، که چا شیر عالم ژوندی راوستو 50,000 روپۍ به ورکوم. ټول غلي شول. 50,000 لږې روپۍ نه وې. خو حجره کې ناست یو سپینګیري ورو ووی، ما خو له واندې ویلي وو دا هلک دومره خراب نه دی. یو سړي وخندل، ولې فرشته ده که؟ بوډا ساه واغسته. ما 100 ځل لیدلی چې غلا نه کوي بلکې یو شی پټوي. خان په غصه ورته وکتل، ستا عقل خراب شوی دی. خو بوډا نور غلی شو. بل طرف ته شایسته د کور په انګړ کې ناسته وه. مور یې ورته ووی، سبا د مردان خلک درځي، هلک یې د دوبۍ نه راغلی دی. شایسته بې پروا ووی، زه واده نه کوم. مور یې په غصه شوه، نور به تر کله نخرې کوي؟ ټول کلی خبرې درپسې کوي. خو شایسته غلی وه ځکه د هغې ذهن کې هغه شپه ګرځېدله. 6 میاشتې واندې. هغې د ماښام وخت د سیند غاړې ته اوبه وړلې. ناڅاپه 3 مست هلکان ورباندې راغلل. هغوی خندل، نن خو به څوک نه بچ کوي. شایسته ویرېدلې وه، لاسونه یې رپېدل. خو ناڅاپه له تیارو یو سړي راووت، شیر عالم. هغه دومره سخت ورباندې ورمات شو چې یو هلک تر اوسه 20 ګرځي. خو وروسته یې شایسته ته یوازې دومره وویل، کور ته لاړه شه. او شیر عالم د دروازې مخې ته ناست و لکه ساتونکی. شپون پټ واپس راغی او خلکو ته یې خبر ورکو. خان، ملا امام او لسګونه خلک په وسلو روان شو. چې کور ته ورسېدل خان په زور دروازه ووهله. شیر عالمه راوځه. دروازه خلاصه شوه. شیر عالم آرام ولاړو. خان بیله خبرې ټوپک پرې برابر کو. خو ناڅاپه شایسته د هغه مخې ته ودرېدله. که هغه وژنی، د خان زوی یوازې چرګې نه غلا کولې بلکې د خلکو له کورونو نه یې سره زر هم وړل. خان زیړ شو. او ثبوت شته چې خان خپله هم ورسره شریک و. خلکو شور جوړ کړو. خان د تیښتې کوشش وکړه خو خلکو ونیولو. هغه چغې وهلې، زه د دې کلي خان یم. خو هیچا نه اورېدل. پولیسو خان سمدستي چغه کړه، هغه به غلا کړی وي. خو د خلکو په زړونو کې شک پیدا شو. هماغه شپه شایسته ورکه شوه. د سحر نه وړاندې د هغې مور په چغو کلي راویښ کړو. زما لور نشته. د کوټې دروازه خلاصه وه او بالښت لاندې یو کاغذ پروت و. خان هغه پورته کړو او په لوړ غږ یې ولستو، ما مه لټوئ، زه په خپل رضا ځم. پلار مې وې هر څه پر شیر عالم واچوه ځکه خلک لا مخکې ترې نفرت کوي. یو بوډا په حیرانتیا ووی، یعنې دومره کلونه؟ ځوان سر ټیټ کړو. هو، شیر عالم بې ګناه و.
ټول غلی ولاړو.